بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته د اتومات ذرې جوړولو طریقه ښیم. اکسل کې مثال د کورسونو لپاره یا پوهنتونونو لپاره یا د ځینې ادارو لپاره چې هلته کارمندانو حاضري موجوده وي، کمپیوټري اتومات حاضري، نو دې جوړولو طریقه در ښیم. لکه اوس مثال دلته راځو، فرضاً یو نفر اضافه کوو پکې، لیکم خان، پلان نوم مثال لیکو چې نور خان، او راځو دی چې دی اوس حاضري او غیر حاضري. نو حاضرۍ دپاره حاضر دپاره چې دی 1 لیکو، دا به اتومات ټیک مارک کېږي داسې، او همدارنګه غیر حاضر دپاره به 0 لیکو، دا اتومات چې دی غیر حاضرېږي داسې. او که چېرته جمعې ورځ راشي، جمعې ورځ که چېرته موږ لیکل وکړو جمعې ورځ نه مني، جمعې ورځ چې دی ختمیږي، او دا هم درته په اتومات ډول جمع کوي. ګوره دا نفر چې 3 ورځې 4 ورځې حاضر شو، 3 ورځې غیر حاضر شو، دلته ګوره ټوټل پرزنټ چې دی 4 ډی دی، او غیر حاضر چې دی 3 ډیز شو. نو دا هم درته اتومات جمع کوي. تاسې کولی شئ په اتومات ډول نوې میاشت هم راوړئ. مثال دا اپریل دی، اپریل بس زه دا دی نه کلیر کومه، زه بله میاشت راوړو 2024 کال دی، زه نه ورته مای انتخابوم. اتومات ډول ګوره مای درته انتخابوي، جمعې چې کوم دي په اتومات ډول ټول تاسو ته انتخابوي. نو دې جوړولو طریقه څنګه ده؟ راځو جوړولو طریقې ته. زه به دا کلوز کومه او یو نوی ورک بوک به واخلم. لومړی راځو دلته کلونه لیکو. مثال زه دا به لږ زوم کړو، لیکم ایرز او دې خوا لیکو چې مانتس. دلته فرضاً زه د 2023 نه شروع کوم، 2024. د څو کلونو لپاره تاسې چې انتخابوئ دا به انتخاب کړئ داسې. مثال زه غواړم 2014 پورې دلته میاشتې لیکو داسې. دا مو ولیکو، دا میاشتې به داسې ډریګ کړو، خپله به اتومات چې دی راشي. اکتوبر، نومبر، دسمبر پورې دا هم راغلی. اوس راځو یو بل نوی شیټ اخلو. دې کې لومړی چې دی دلته زه لیکم ورته چې year، او دلته به ورته انتخاب کړو چې مانت، یا هم دې سره لاندې په افق عمودي ډول باندې مانت. او دلته به اوس راشو یو ډراپ ډاون لیست جوړو. را به شو ډیټا ویلیډیشن ته، ډیټا ویلیډیشن کې به کلیک وکړو، ان ویډیو په ځای به لیست واخلو. سورس ته به راشو دې ځای نه، او شیټ 1 ته به راشو، دې کې به کلونه واخلو. اوکې ویې کړو. ګورئ دې کې کلونه موږ سره راغلل. زه غواړم مثال 2024 کال انتخابومه. راځو دې ځای کې مانتس هم راخلو، ان ویډیو په ځای لیست راخلو، او لیست کې راځو شیټ 1 ته، دا میاشتې چې کوم دي دا انتخابوم. اوکې، اوس موږ سره چې دی دا میاشتې هم راغلي. مثال فرضاً اوس د مای میاشت ده، دا مې انتخاب کړه. اوس راځو دلته دې ځای نه زه ورته یو څو سیلونه چې دی داسې دا انتخابومه، دا مرج کوم، او دې خوا ته هم یو څو سیلونه چې دی یو 6 سیلونه دا چې دی مرج کوم. دې کې به اوس لیکل داسې وکړو چې لیکو مساوي ډیټ ویلیو به ولیکو، ډبل کوټ 1، بیا ډبل کوټ، بیا اینډ دې ځای نه چې دی موږ به راواخلو مانت، بیا اینډ ایئر، دا به انټر کړو. دا نمبر شو، دا بس راشو دلته په دې به رایټ کلیک وکړو، او فارمټ سیلز ته به راشو. دې ځای کې به چې دی ډیټ ته راشو، ډیټ به زه ورته انتخاب کړم. مثال زه دا ډیټ راخلم. اوکې، وینسډے د مای 1 شو، دا د سټارټ ډیټ شو. دلته به راځو 2، دې ځای کې لیکو مساوي، دلته لیکو اینډ اف مانت. اینډ اف مانت کې چې دی دغه تاریخ به راواخلو، کامه به ورکړو، او دلته 0 انټر به همدغه سلیکټ کوو. دې ځای نه فارمټ پینټر راخلو، په دې باندې ډریګ کوو. ګورئ
end of month چې د فرایډے مای 31 شو 2024 نو دا شو. اوس راځو دلته دې ځنه مونږه اوس د ورځې راخلو لیکو equal دا به انتخاب کو انټر به دا مکمل تاریخ راغی په دې رائټ کلیک کوو او دلته راځو فارمټ سیلز ته او دلته کسټم ته راځو. کسټم کې به دغه ټول چې کوم فارمټ دی دا به ختم کو صرف ولیکو چې ډي ډي اوکې او دا به چې دی داسې لږ کوچنی کو را به شو دلته مساوي اف کچیري نو دلته به ولیکو په دې سیل کې equal اف کچیري دغه سیل دا کوچنی شو د دې تاریخ نه نو کاما دا تاریخ راوخله او دې سره جمع کا یو اوس به راشو دغه K1 چې دې پس به F4 ووهو چې دا سیل لاک شي دا به انټر کو. اوس راځو دغه فارمټ چې دی دا په فارمټ پینټر په واسطه راخلو په دې ماچو او دا داسې ډریګ کوو مکمل میاشتې دپاره 19 شو او دا 11 شو نو دې ځای نه دا ټول به سلیکټ کړو داسې به یې سلیکشن نه بعد به یې داسې کوچنی کړو او دا به داسې سنټر کې ټول واخلو. اوس راځو دې ته به هم لږ یو فارمټ ورکړو سلیکټ به یې کړو او یو فیل کلر به هم ورکړو مثال یو غاړمدار کلر ورکړو او بولډ به کړو او دا چې کوم دی سایز به لږ کم کړو چې بیا هغه میاشتې لپاره ښکاره شي. ټو به بولډ کړو فیل کلر ورکوئ هم کولی شي چې ورکوئ. اوس به راشو دلته دې نه زه ورځ راخلم مساوي ټیکسټ دا به انتخاب کړو کاما ډبل کوټ ډي ډي یعنی صرف ورځ ته راخلو انټر یې کړئ کنټرول زیډ یې کړئ مساوي ټیکسټ ویلیوز مونږه دا ده کاما دې نه چې دی صرف راخلو ورځ انټر ګوره وینسډے شو دا به په دې ټولو باندې داسې ډریګ کړو تر اخره پورې او را به شو دې الیمنټ ته الیمنټ کې چې دی دا به داسې 90 درجې کوو چې داسې راشي. اوس به راشو دې ته به بارډر ورکړو دا به انتخاب کړو آل بارډر به ورکړو او دلته به یو دوه سیلونه نور هم ورسره اضافه کړو دې ته به هم آل بارډر ورکړو دا به مرج کړو دې کې به ولیکو چې پریزنټ یا صرف پی لیکو دې بل کې چې دی ا لیکو اپشن او دې کې پریزنټ دواړه انتخابو لږ به سنټر کې کو داسې سایز به زیات کو بولډ به کو دواړه به انتخاب کو سایز به کم کو. اوس به راشو دلته دې ځای کې به ولیکو مثال زه لیکم چې نمبر دلته لیکو چې نیم او دلته فرضاً دنده لیکئ مثال پوسټ دا به انتخاب کړئ داسې او بارډر به ورکړئ ټولو داسې سنټر کې کړئ بولډ به یې کړئ دا به لږ داسې کوچنی هم کړو. اوس راځو ګورئ که چېرته راشو د تاریخ ته تاریخ کې د مای میاشت ته زه ورته یم چې مثال دا ما ته اپریل راوړه مخکینۍ میاشت اتومات به دا بدلیږي دا به زه سلیکټ کړم د ورځو د هغې ته چې دی دا تاریخ به هم ورته بدل کړو لږ او همدارنګه
یو ورځ ته به هم دا بدل کړو. دلته فالس راغلی او دا هیش دې کې به یو کار اضافه کړو. دلته دې کې د هغې پسې وروسته چې دی کامه ورکړو. که چېرته مطلب هغه شرط غلط شو ډبل کوټ دا خالي پرېږده. نو دې ځای نه به دا ډریګ کړو. اوس به هغه چې دی موږ سره خالي راځي. ګورئ خالي شو. اوس د اپریل میاشت ده، اپریل 30 ده. که چېرته ورسره مای انتخاب کړو، مای ګورئ 31 ده، بېرته به دا راشي. اوس راځو یو بل کار کوو. هغه داسې چې دلته راځو، زه ورته وایم لومړی کنډیشنل فارمټینګ ته، او دې کې چې دی نیو رولز ته راځو. نیو رولز کې فارمولا دلته ورته وایو مساوي. چېرته دغه سله دا مساوي شو د فرایډی سره، دلته به راشو دغه کالم نه چې کوم دی د کالم نه به دا لاک ختم کړو. دا ډالر ساین او فارمټ ته راځو. زه ورته وایم چې دې ته مثال داسې ریډ کلر بیا ورکړه. اوکې که دې ده اوکې دا به راواخلو. په دې ټولو به یې ډریګ کړو داسې، او دې ځای نه به یې هم داسې راوړو. پورې فرایډی چې دی دا ریډ شو. خو اوس که دې کې مثال مونږ لیکل کوو کېږي، زه وایم چې نه دغه فرایډی باندې چې دی دا د لیکلو مو ونه کړي. ډیټا ویلیډیشن ته راځو. ډیټا ویلیډیشن کې چې دی بیا راځو دلته کسټم ته. کسټم کې ورته لیکو ایکوال او ایکوال کې چې کوم دی دغه سله دا مساوي نشو د ډبل کوډ د فرایډی سره، نو دا به مونږ اوکې کړو. اوس چې دی په دې باندې چې دی دا به لیکل چې کوو په فرایډی ورځ باندې به لیکل نه کېږي. ګورئ اوس که چېرته مثال دلته لیکمه یو څه لیکم مثال 1 ګوره لیکل نه کېږي. همدارنګه اوس راځو یو کار بل کوو چې دا به ټول سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد زه ورته وایم هم ته راځو دا باډر هم چې دی دا څلور طرفه به ورته داسې غټ کړو. او دې نه وروسته راځو کنډیشنل فارمټینګ ته، نیو رولز ته راځو. نیو رولز کې چې دی دلته زه غواړم چې آیکن سیټ واخلم او په دې کې آیکن یې اخلم دغه. دې کې زه ورته وایم دا آیکن چې دی دا بیخي نو سیل آیکن کوو، او دې آیکن کې چې دی دلته اخلم دا آیکن. ګورئ که چېرته ورته مساوي د یو سره نو هغې ته به ټیک مارک راځي، او دلته ورته 0 ورکوم. چیرې 0 شو دا به کینسل کوم. دوباره راځو نیو رولز آیکن سیټ. دې کې چې کوم دی آیکن، او دې کې چې دی ورته لیکو 1، دې کې لیکو 0. دې ځای نه چې دی دا به بیخي نو سیل آیکن کړو، او دلته چې دی دې ځای کې به دا واخلو. دا به اوکې کړو. کله چې اوکې کړو ګورئ که چېرته زه 1 لیکم 1 ټیک مارک کېږي. که چېرته 0 لیکو 0 چې دی هغه غیر حاضر راځي په هغې باندې. نو که چېرته مثال جمعې په ورځ زه غواړم چې حاضر یا غیر حاضر کړم ګوره نه اخلي. نو د 1 په واسطه چې دی داسې ګورئ 1 په واسطه مونږ سره چې دی حاضرېږي. که چېرته 0 ولیکو نو 0 باندې غیر حاضرېږي. همدارنګه اوس راځو د دې ټوټل ته پریزنټ ته، مطلب چې دا نفر څو ورځې حاضر دی. دلته لیکو ایکوال count f فنکشن نه استفاده کوو. زه ورته یم چې دا خانې ټولې سلیکټ کومه کامه. زه ورته یم چې ما ته کاونټ که 1 انټر یې کړه. ګوره اوس دغه نفر چې دی دا شپږ ورځې حاضر دی، 3 2 5 او 1 شپږ. اوس راځو ابسنټ غیر حاضر ته ایکوال دلته لیکو کاونټ اف، او زه ورته یم چې په دغه ټوله ساحه چې دا ما ته کاونټ کا، او په دې کې کاونټ کا ما ته کامه 0 انټر یې کړه.
دوه ورځې راځي دا به سلیکټ کو سلیکشن نه بعد به داسې بریک کو په دې ټول باندې زمونږ حاضري جوړه شو دې ځنه مثال لیکي چې نمبر هم اسانه سره چې اتومات راشي نو بولی کې مساوي رو او ټیب به وهي بیا قوس به بند کې ماینس بیا رو رو چې دی ولیکله دې کې به واخلې دغه یو رو به په بره واخلې دا به لا کې دا پسې او دا به چې دی قوس بند کې انټر به کې اوس دې ځنه چې دی دا به داسې ډریک اتومات به راځي اوس ګورئ که دلته نوم ولیکو مثال لیکو چې علي ډاکټر دی صحیح شو همدارنګه لیکئ چې جان انجینر دی نو دغه حاضري به اتومات د کولی شي چې راوړي همدارنګه ګورئ که چېرته مثال د بلې میاشتې حاضري راوړئ مای ده تاسې راځئ ورپسې د جون راوړئ جون هم راوړه خو دې ځای نه چې دی اول به دغه کم مونږ چې دغه کړي دا به ختم کړو نو ګورئ د جون حاضري راغله همدارنګه جون پسې چې دی مثال جولای راوړئ اتومات به تاسې ته همغه په اتومات ډول راځي اګست راوړئ همدارنګه چې دی مثال سپټمبر راوړئ نو په اتومات ډول که دا نه ښکارېد دی به سایز لږ کم کړي بیا به تاسو ته ښکارېږي نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې اتومات حاضري جوړه کړئ او دې ځای کې کالم ورته بدلولی شي مثال 40 کال ختم شو 25 شو نو 25 کال به اتومات راځي د حاضرۍ سافټ هم تاسو کولی شئ چې د ویډیو ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ